هر سپرلی کې به د شین دانګام ته غواړي یارانه د کونړي اسانه نه ده. ولایتو کې ډېر ښه خوند یې راکړي، کونړ راکړي او کابل جان. ډېر ښه ساعت مو تېر شو، دا زموږ ملګري دي راغلي د سپین بولدکه څه نور ولایتونه مې هم غوښتي دي خو دونې ښکلا یې نه درلوده لکه دغه. لوګر کې خو ډیر شیان شته، ښې مڼې لري د میوو په حساب کې، او سراتیر سه په دودونو کې ډیر ښې لونګۍ لري، د لوګر خلک لونګۍ په سره وي. یا قربان ستانه لگے هر سپرلی کې به د شین دانګام ته غواړي یارانه د کونړي اسانه نه ده. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، هیله لرم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ. یو ځل بیا اختر په دوام چکرونه دي د خلکو او د اختریزې خپرونې زمونږ هم دوام لري. د وطن له یوې ښکلې او خوندورې څنډې څخه درته بیا هم سلامونه وایم. دا چې دانګام ولسوالۍ ته راغلي و کونړ ولایت دی، که څه هم باران ډېر دی، ورښتونه دي، سیلابونه راوتي، خو د دغه سیمې ښایست د وطن د دغې څنډې ښایست دومره ډېر دی چې خلک سیلابونه او باران ته نه ګوري، اما دلته راځي او د دغه سیمې له ښایست څخه خوند اخلي. له بېلابېلو ولایتونو ولسوالیو خلک راغلي، د هغوی سره به خبرې کوو، د هغوی اختریز بنډارونه به له تاسو سره شریکوو. تر پای را سره اوسئ. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشئ د باراني دانګامه. باران په شیبو شو، په شیبو وریږي، خو هغه ملګري چې د چکر لپاره راغلي، د دغه ځي ښکلا ډېره زوروره ده، ځانونه را رسوي دلته. نو له دغه ځوانانو له جملې څخه به د یو څو سره خبرې کوو. په سر کې خو ته ستړی مه شې وروره. خیر اوسې قربان سم. ډېره مننه. په سر کې د نوم واخله لیدونکو ته، او د کوم ولایت څخه راغلي وو؟ د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي نوم محمد عیسی دی. او څنګه چکر خوندورو څه خوند مو واخیست؟ ولا چکر ډېر خوندور دی او ښه پسرلی دی، هم ښه اختر دی، موسم ډېر برابر دی. دغه باران چې په نور هم وریږي او موسم، نو څنګه چکر مخنیوی خو دې لا ونه کړو، یا موسم یې خراب کړو، ښه کړو، څنګه؟ نه بس ډېر خوندور موسم دی. ګس موږ داسې د اوبو دپاره او د چکرو دپاره راځو، دا بارانو پسې ګس راځو. د کندهار خلک ټول راځي، باران یې خوښېږي، اوبه یې خوښېږي، دغه دپاره. ډېره مننه. نو ته زموږ لیدونکو ته یو څه ډالۍ کې د اختریزه ډالۍ، شیر، ټپه، هر څه زده هغه به زموږ لیدونکو ته ډالۍ کړي. ما پر ځای بل یو درته ډالېږي، دا ځوان مې درته ډالېږي. ته سره به هم خبرې وکړو، ته ستړی مه شې ځوان. خیر اوسې، ته ستړی مه شې. ډېره مننه. نو ته دې په سر کې نوم محترم واخله. نوم مې حبیب اچکزی دی. ډېر ښه. ته هم د دوی سره د یوې یو ځای؟ و د دوی سره یو ځای. څنګه چکر خو خوندور و که نه؟ ډېر دونه مزهداره چکر دی چې موږ د کونړ سیندونه نه و لیدلي. موږ نورستان ته تللي وو. در نورستان ډېر ښکلي. اوس دلته راغلي که نه؟ اوس دلته راغلي. نو څو ورځې کېږي چې په چکر راوتي وئ د کندهار؟ 3 یا 4 ورځې کېږي.
3 یا 4 3 4 ته وایي که نه درې څلور ښه نو څنګه اراده نوره ډېره لرئ اراده مو بس دغه د 2-3 شپې د لیکو د لی په دغه شارو شګل ولسوالۍ کې ګرځو او څنګه دا پوزیشن خو د دې نورو نه بدل دی بس مونږ خو سټایلیش خلک یو که نه دا نور خو سادهګان دي ټول تاسو نه ګرده سټایلیش دي بس چا پین شیټ کړی دي چا نه دي کړی ډېر خوندور ښکارئ ډېر ښایسته ښکارئ ډېره مننه ته به زموږ لیدونکو ته څه ډالۍ کړي زه بس دې لیدونکو ته یو ټپه ډالۍ کړم مینه ورسره نوم کې دی که ساده نوم کې وایي جانان راسه کونړ جان ته ما د کونړ کې ډېر میلې کړي دي نه دا دې اوس تازه جوړه کړه لږ څه دا مې بس تازه جوړ کړ پر کونړ باندې او هر سپرلي کې به د شین د انګام ته غواړي یارانه د کونړي اسانه نه ده هاي هاي اوس نور څه نه وی راته یو شعر به درته ووایم زه باران هم دی صحیح دی مشره په یار زه ذهن سوچ وکړه پې سوچ پې وکړه ځه سوچ پې وکړه ته ستړی مه شي سړی مه سې ته څنګه یې ښه جوړ یې په خیر یې تم دې نوم محترم واخله نوم مې بصیر احمد دی د کندهار ولایت یم په سپین بولدک کې ولسوالۍ کې اوسېږم ډېر قندهار خو د شملو شاهي وطن دی زمونږ د په قندهار باندې یو غټ سلام یو د قندهار په خلکو باندې نور چکر خو به خوندوري که نه داسې علاده منظرهیي ځای دی چې بلابد نه جوړېږي کونړ جان او ډېر ښایسته علاقه ده ډېر ښایسته موسم لري ډېر ښایسته باران دی ډېر په زړه پورې موسم دی دې اختر کې م څو ولایتونه وکتل دې اختر کې مې 8 ولایته غوښتي دي نو ډېر مزهدار خوند دی کوم ولایت ډېر خوند درکو ولایتو کې ډېر چې خوند یې راکړي کونړ راکړي او کابل جان او دغه سفسراتیر سه بل بنوچیش دروښیم پغمان نو دا ملګری وای چې دا به یو څه ډالۍ کړي ملګرو ته زموږ لیدونکو ته نو حتمن ذهن کې ورڅي که ترنمو کې لا خوند به وکړي که ساده شعر وي ټپه وي هر څه زموږ لیدونکو ته ووایه په باراني موسم کې راشه په باراني موسم کې راشه نن مې ډېر زړه راتنګېږي او باران د ځمکې آبادي ده شیرینه یاره زه په تا آباده یم مه ورشیدې بیا و نور کله کله مې دا زړه داسې راته تنګ شي کله کله مې دا زړه داسې راته تنګ شي د کرغې بچې ته وایم چې شاهین یې ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه درنو ملګرو دغه شوق ځوانان دي د کندهار څخه راغلي چکر ته یو څه شوخي وکړئ دا څنګ ته مې بل ځوان ولاړ دی د سره خبرې کوو ته ستړی مه شي ورور ستړی مه شي ورور ښه جوړه نو دا ملګري وایي چې دا انګلیسي مو ته په انګلیسي کې ملګرو ته ځان معرفي کوي څه نه وایم باران دی وخت نیسي پښتو کې ورته ځان معرفي پښتو کې نوم یې عنایت الله دی د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ سره راغلي کونړ ته په میله ډېر ښه نو څنګه نن سبا کې په څه کارونو مصروف یې بس نن سبا کې خو زموږ هلته ویش کاربار دی ویش کې د ټیوش خو د افغانستان یو ستر تجارتي مرکز دی ډېر غټ تجارتي بل په دنیا کې په افغانستان کې بل داسې دغه ولسوالۍ نشته د کاروبار بسر نو ستا نه به څه اورو د اختر په خوشحالۍ کې د اختر په خوشحالۍ کې شعرونه زما ملګرو ته ډالۍ کړه زه به ښایي د منظرو کیسې درته وکړم کومې منظرې ډېر خوند درکړو د کونړ ولایت د اسمان ولسوالۍ کې ډېره ښه ولسوالۍ وه د انګام ډېر ښه ساعت مې تېر شو دا زموږ ملګري دي راغلي د سپین بولدکه څه نور ولایتونه مې هم غوښتي دي خو دونې ښکلا یې نه درلوده لکه دغه د اسمان ولسوالۍ نو په دې هیله چې چکر هم خوندور تېر کړی او ښایسته هم تېر کړی یو په لار خو به څه مشکل یا څه کوم مسله نه وه نه هېڅ مشکل هم نشته شکر دی امارت دی اسلامي امارت دی اوس امن دی موږ په دغه راوتلي ډېره مننه خیر اوسي مننه سات ډېره مننه درنو ملګرو دغه د کندهار ځوانانو چې راغلي وو د چکر لپاره تاسې خبرې واورېدلې نو په دې هیله چې د لوی کندهار د خلکو مینه ماته شوي
د انګام ولسوالۍ د امن پارک کې یو دلته نوی پارک جوړ شوی د سیلانیانو لپاره. نو دا چې باران وریږي سیلانیان هم په غرفو څه ننوتي، څه موټرو کې ناست دي. دغه څنګ ته یو غرفه ده، دې کې د کوم ولایت ملګري به شاید د کومې ولسوالۍ دوی سره ورځو، دوی سره روغبړ کوو، خبرې ورسره کوو. تاسې موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو، نو څنګ ته مې دغه ډله ځوانان ناست دي، له دوی سره به خبرې کوو چې دوی د کوم ځایه په سفر راغلي، په چکر باندې راغلي. په څنګ کې مې دا مشر ناست دی، لومړی دې سره خبرې کوو. ستړی مشه. ستړی مشه وروره، خیرات د صدیقه د عمر خیر ده. شکر دی، خیر اوسې. ډېره مننه. په سر کې که زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي، نوم دې واخلې او د کوم ولایت څخه راغلي وي چکر. عزت الله د لوګر ولایت مرکز اوسېدونکی، دلته راغلي کونړ ته چکر لپاره. او څو ورځې مو شو چې راغلي وي چکر ته، او نور څومره اراده لرئ؟ پرون سهار راغلي، نو انشاءالله نن خو یو، نو سبا که بل ورځ پنجشیر ته هم خیره کس کړی، چې خوا ته هم لاړ شو انشاءالله. ډېر ښه. څنګه باران خو څه مزاحمت درته نه جوړ کړی؟ نه، الحمدلله ډېر ښه موسم ده، ډېر ښه باران ده، ډېره ښه شنه فضا لري، او ډېر د خوند چکر هم وایي. ډېر ښه ځای ده الحمدلله، ښه امن ده، ښه خوشحاله چکر هم وایي. ډېر ښه. څنګه دا د لومړی ځل دی چې کونړ ته راغلی که نه مخکې هم راغلی؟ کونړ ته مې لومړی ځل دسې راغلی. خوښ دې شو؟ بیا به راځي انشاءالله. بار اختر کې به راځو. ډېر خوندور ځای ده، ښه د منظرې ځای ده، ښایسته ځای ده. ډېر ښه. یوازې همدلته د انګام ته راغلی وي که د کونړ نورو سیمو ته هم تللی؟ خالي مرکز ته راغلي، اوس خالي د انګام ته راغلي، نور ولسوالۍ ته لا تر اوسه نه یې تللي. ډېر ښه، ډېر ښه. نور کومه ستونزه لار کې یا په عذابېده څه خو به نه یې رامنځته؟ الحمدلله هېڅ مشکل نشته، ډېر خوشحاله یو. بس ښه چکر هم وایي. بس نو وطن امن دی، او له یو سره تر بل سره پکې ګرځئ. الحمدلله دا ځای د خوشحالي ده. خدای دې ټول افغانانو ته د اختر د خوشحالۍ اختر کې ډېر خوند ده. ډېره مننه. نو درنو ملګرو، خلک د سیل لپاره راځي، او ډېره خوندوره منظره په دغه ځای کې ده. اوس خو باران دی، دغلته اوبه بهیږي، ډېرې زیاتې خوړ دی، دغلته سړک دی، او دا ګر چاپېر شنه علاقه ده. نو حتما منظره هم ښکلې ده، او ښکلي خلک راغلي د ښکلو ساحو څخه. دغه بل ځوان سره خبرې کوو. ته ستړی مه شه ورور جانه. جوړې کړی سلام خیرت. شکر دی، خیر اوسې. مننه. په سر کې د نوم واخلي زموږ لیدونکي. نوم یې عبدالمالک د لوګر ولایت مرکز یم. ډېر ښه. نو تم له دوی سره یو ځای چکر ته راغلی؟ دوی سره یو ځای چکر ته راغلی، پرون راغلی یو. ښه مزېدار موسم د باران وري، پر تقریبا اندازې مزدار وکړو، خو نه سو تللی، خوړنو بېرته کته راګډ شو. ښه مزېدار ځای کې ناست یو، ښه مزېدار ځای ده. څنګه باران وریږي، د چکر مخه خو یې دله نه ده نیولې؟ نه انشاءالله له اوسه پورې خو الحمدلله ښه مزېدار موسم ده. بعد له دې معلومېږي چې څه حالات په فیصله کې څه به کېږي. دغه ملګرو، دغه بل ملګري سره هم خبرې کوو، او د ده اظهارات هم تاسو سره شریکوو. ته ستړی مه شه. ستړی مشه وروره، خپلوار سره زه به لږ در مخکې شمه. په خیر راغلی. خیر راغلی وروره، ښې جوړې. خپلوار سره ټولو لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. عبدالرحیم یم د لوګر ولایت، او قوم صافه یم. د موږ اصل جای هم همدغه جای ده انشاءالله، د کونړ نه ده د موږ اصل. لوګر نه راغلي، ډېر خوشحاله یو چې خپل وطن ته راغلي او وینو یې ښې منظرې مو وکړې. داسې هم شینکي کنډو ته ختلي وو، په دې باران له وجې بېرته راواپس شولو. نو اوس هم الحمدلله دلته ډېر خوشحاله یو له خپلو ملګرو سره. ټول د ما دوستان دي، له موږ سره راغلي دي، نو خوشحاله. اصلا د کونړ؟ اصلا د موږ له کونړ نه د لوګر ولایت کې 2000 کوره صافیان هلته اوسېږو. کونړ کومه ساحه کې اوسېدی؟ نو دلته خو موږ ته معلومات نشته، ډېر له مخکې نه تللي یو، خو ډېر له وخت ټول زموږ یو وطن دی، که د لوګر دی، که ننګرهار دی، کونړ دی، که پنجشیر دی، یو وطن دی چې یوازې د افغانستان یو. دا ډېره بالکل الحمدلله موږ خوشحاله یو. افغانستان کې اوس امن ده، له یو سره تر بل سره موږ ډېر خوشحاله یو چې راغلي یو. ډېره مننه. نو د کونړ خو غوزان او پکولونه دا شیان ډېر مشهور دي که نه؟ لوګر کې داسې څه دي چې د لوګر هغه مشهور دی، او لوګر په هغې باندې پېژندل کېږي. خلک چې لوګر ته ځي وایي چې دا د لوګر دا شی به خورو، یا دا شی خوښ دی، یا د تاسو چېرته ځئ ملګري درته وایي چې د لوګر نه راته دا شی راوړه. داسې مشهور شی دي. لوګر کې خو ډېر شیان شته، ښې مڼې لري له میوې په حساب کې، او سراتیر سره په دودونو کې ډېرې ښې لونګۍ لري. د لوګر خلک لونګۍ پسره وي او خولېګانې پسره وي. نو لونګۍ ډېرې مشهوره دي د لوګر د پښتنو،
او نور هر څه حاصلات مکمل لري د میوو کې هر څه لري زردالو لري غنم لري ډېر ښه فصلونه لري ډېر سرسبزه ولایت ده نو د لوګر لونګۍ مشهوري دی او تاسې پکې یو هم لونګۍ نه ده والی دا در سره نه منو والله نو بس موږ خو ځوانان یو د ځوانانو کې ډېر رواج نشته پخوانی رواج هم ده خو بس بارانونه هم دې سره پازابیږو ځکه موږ لوګۍ هم نه دي ویلي نو ډېر ښه ډېره مننه نو لوګر واقعا هم چې د شملو وطن دی شملې لونګۍ به حتما ډېرې مشهوري ډېره زیاته مننه چې وغږېدې بس تاسو نه هم ډېره مننه الله مو کامیاب کا بریالي اوسئ ټولو لیدونکو ته اخر کې مې السلام علیکم ورحمت الله ډېره مننه درنو ملګرو نو دغه د لوګر جنتي وطن ځوانانو چې تاسې د دوی خبرې واورېدلې دلته په راتګ باندې ډېر خوشحاله دي او دغه جنتي سیمې منظرو ورته ډېر خوند ورکړی دی تاسې زموږ سره اوسئ لا هم د انګام ولسوالۍ کې یو له نورو سیلانیانو سره به خبرې کوو او د انګام ولسوالۍ نور ښایستونه هم په تاسې باندې ګورو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ د انګام د امن پارک کې یو او دغه څنګه چې را سره څوک ولاړ دی دا خو به اکثره ملګري ښه پېژني او هغه ملګري خو بیا خامخا پېژني چې د انګام او د اسمار په لاره باندې چکر لپاره راغلي ځکه دا اکثره دلته په لاره باندې ولاړي نو له ده سره به یو څو خبرې وکړو د اختر مبارکي به ورسره وکړو ستړی مه شي اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک شي څنګه یې ښه ملګري دوستان انډیوالان دي څنګه دي ښه دي ستا هغه څنګه دي بس زما هغه هم ښه دي نوم دې څه دی نوم خو دې واخله دې ملګرو ته نوم حیات الله حیات الله مکتب وې که نه یاره مخکې به مې ویا اوس نه څلورمه پورې مې ویله اوس مې پرېښود ښه دې څونه دی څو کلن به تقریبا عمر یاره څه خبره یو اته کاله خو به و که نه کم به هغې نه به هم کم ډېر ښه څنګه دغه پارک دلته جوړ شوی دی او ډېر خلک چکر د سیل لپاره راځي په دې خوشحالې و څنګه ستا کار مار خو خراب شوی نه دی نه مړه مخکې بچا شی درکول په دې لاره باندې تا خو به دې سړک کې کار کوو پیسې میسې بچا درکولې و یاره چې راتله به راکولې به و څوک خو به نه تله نه نه مړه لږ ځینې رانه تله خو بیا به ودرېده راکولې نو اوس خو خوشحال اختر کې خو دې چکر نه ووالی چېرته نه مړه چېرته اسماره پورې تلم بېرته رالم مل ملګري انډیوالان هم راځي بیا ویني ډېر ښه او څنګه ته به زمونږ د لیدونکو ته د اختر په خوشحالۍ کې څه شی ډالۍ څه خبره یم یاره څه شی دې زده یې ځه هېڅ شی مې نه دي زده د خندا ګوډې وې ملګرو دا تاسې به دا لګې دی دا اوس هم خاندي خو څوک بې نه پوهېږي زه ته ډالۍ دي وې او مخکې یو څه ویل دا درته ډالۍ کومه خو اوس خندا ډېره ورغلې نو هغه ډالۍ کوي خو چې دا خندا یې لږه په قلاره شي ویې وځه صحیح دی یا قربان ستانه لږې لږې او نوره قربانېږي موږ سره اوس پورته چکر ته خو نه ځي نه مړه خیر اوسي دلته میلمانه ډېر راځي ډېره مننه چې وغږېدې تکړه سړی ښه صحیح ده صحیح
د پامیر ټي وي درنو لیدونکو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په ښایسته د انګام کې په باراني موسم کې تاسې ته موږ چمتو کړله. یو ځل بیا چې زه شهاب شاداب تاسې ته د یوې نوې خپرونې سره د پامیر ټي وي په سکرین راځم. تاسې ټول په پاک رب سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.